رسول الله صلی الله علیه وسلم په داخله اسره واغس په چپ کې خص نو چپ کې په دې کف رسو په مړون دا مړون شو وسعد او مټ داسې کې خص نو بعض روایتو کې راغلي چې په دې خلاص باندې به چپ ونی نیولم راغلي او په بعض روایتو کې سره صرف کې خستل تش داسې کېده دا دوړه په حدیثو کې راغلي بل حدیث ته د ابن خزیمه هغه وایي چې صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره صدر لفظ په کوم ځای کې خوست خلاص په چپ باندې کې خوست په صدر سینه باندې دی وجنه دا اوس دلته کې خوستل چې کوم دا روایت حدیث کم ضعیف دی کمزور دی دا ته ضعیف حدیث دی چې کوم د سوره حدیث په نامه کې خوستل یا تحت سوره چې کوم دی دا حدیث کمزور دی علي رضی الله عنه روایت دی چې ان من السنه وضع الاكف على الاكف تحت السره نو هغه وجنه دغه حدیث کوم د په سوره راغلی دی او په تحت سوره راغلی دغه دوه حدیثونه څه شي کمزور دي او قوي حدیث دی علی صدره وسینه باندې دا حدیث قوي دی نو اوس راشه چې لاسونه د کې خوستل نو اوس به څه شي کې قرات به کې کړه خو د قرات په مخ کې څه به سنا راغله نو بیا چې کله تا تکبیر تحریم او کول تکبیر تحریمه رسته په حدیثو کې مختلفه دعاګانې راغلي سبحانك اللهم دام راغله او اللهم باعد بيني وبين خطاياي دام راغله انك كنت وجهي للذي دام راغله ده خو لیکن کو سنا و د سنا د پاره روایت شری حدیث د عائشه چې صحیح ابو داود کې دا حدیث راغلی د کتاب الصلات کې او دا حدیث ته وسوا شپږاوی سبو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا بوي او نسائی ترمذی کې دا حدیث داشته ده نو سبحانك اللهم چې دی ول اوس بس کې قرات بکې کنه اول اعوذ بالله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرات القران فاستعذ بالله اعوذ بالله بقول چې اعوذ بالله دی ول سوره فاتحه به وسمه قرات نو قرات به څه کې قرات به فاتحه کې نو قرات د فاتحه اوس د پتا باندې قرات واجب دی قرات در باندې فرض دی او به چې قرات فرض نو قرات د فاتحه فرض دی قرات څه شي فرض دی د فاتحه سوره فاتحه الحمد دا به وي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا بخاري حدیث دی بخاري کې دا حدیث دی او سوا شپږ پنځوس حدیث دی د بخاري چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب وجوب القراءة باب بیان دی چې قرات فرض ده په امام کو مختلف په جهري موږ کې چې امام قرات اوچته وي سری چې امام پټه دې ټولو کې قرات څه شی دا فرض دی او دا واجب دی او دا حدیث راوړي حدیث دلیل ولې دی چې لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب نو چې کله تا نیت وکړو نیت نه بعد سنا لپاره د قرآن حدیث ته پیښ شو تا بیا سنا نه بعد څه قرات څه دی قرات سورۃ ده کله سورۃ فاتحه لوستل دي د سورۃ فاتحه د لپاره موږ ته دلیل ولوستل د بخاری یو حدیث تاسو کومره قدر کو ټول دلایل نه راځم ټول دلایل راځم صرف دومره په تور اشارات مشتمل خروار چې موږ د خلکو ته خو چې راشي وګوري چې دا کوم چې موږ کوو دا قرآن سنت کې شته کو نشته دا ستاسو د امت ته مثلا اشارات کوي اشارات لکه مشتمل خروار مثال کې نور الحمدلله ډیر دلایل په هر مسله باندې چې قرآن سنت دا نه ډاکلي نو دا د مؤمن لپاره یو حدیث کافي مؤمن لپاره یو دلیل چې پیش دی دلیل څه دی دا ورته بس دا ولا پورا دی نو د بخاری حدیث چې فاتحه ونولې څه ولولې فاتحه ولولې فاتحه وای الحمد شکر کوس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نوز ګوره مونږ راغله نو په مونږ کې قرات راغله بل حدیث ګوره چې په حدیث کې مکمل طریقه په عملی طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته مونږ خو دلته یو صحابي راغله دا حدیث بلا کراغله د بخاری کې راغله چې یو سړی ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې سړی جمعه ته داخل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ناس د جمعه په طرف کې فصلى لسړي منځ چې منځ یو کوم مجا به راځي په سلام علیه رسول الله سلام واچو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واچو رسول الله په چې پورته شتا چې دا کوم مشکل له دموز نه دی شي کوم فصلي وینه کلام تصل لا دوباره منځ
دا ته ماغه شان د منځ کوو یو ځل لاړه دوه ځل لاړه درې ځل منځ کوم دغه شان د منځ کوو چې څنګه اول ځل کړه معلوم دي چې الله رسول الله ته همدغه سمون زیات دی ته ماته د منځ طریقه وښیه رسول الله ته د منځ طریقه وښودله ورته یې فرمایي چې اذا قمت الى الصلاه کله چې ته پورته کېږې مانځه ته فاسبغ الوضوء اول یو دس څه پوره ثم استقبل القبله بیا قبلې ته مخامخ شه فكبر الله اکبر ووایه ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن بیا ولوله هغه چې تا ته اسانه د قرآن معنا فاتحه ولوله فاتحه به ولولې چې فاتحه دې ولوسته ثم ارکع بیا څه وکړه رکوع له به لاړ شي نو چې رکوع ته لاړې حتی تطمئن راکعا بیا رکوع وکړه تر دې چې په دې رکوع کې سم ارام شي دا نه چې بس کته شي او دوه سره پورته شي نه رکوع وکړه حتی تطمئن راکعا تر دې چې ښه په ارام شي په څه کې په رکوع کې رکوع کې به سم ارام وکړي نو چې رکوع کې سم ارام وکړو نو بیا داسې وکړه چې ثم ارفع بیا رکوع نه پورته شي حتی تستوي قائما چې ښه برابر شي په ولاړه ښه مزیدار رکوع وکړه رکوع وکړه الله اکبر رکوع به وکړي رکوع کې به ښه برابر شي اوس به پورته شه او داسې به مکمل وبدرېږي ښه برابر به داسې ودرېږي رسول الله دقه سې ویل بیا ثم اسجد بیا ته چې سجده وکړه حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ګوره رکوع ورته وښودله سجده ورته وښودله قیام ورته وښودله په دې کې په ارام باندې دا لمونځ دا ټول ورته وښوده او دا ورته وویل چې دا چې دا دې رکعت کې تا داسې وکړل د اول کې په ټولو رکعتونو کې څه کوه همدغه شی نو د دې حدیث ته لکه دا حدیث چې کوم شو د مکمل لمونځ باندې دلیل شي قیام راغلی قرات راغلی رکوع راغله سجده راغله ټول هر څه پکې یو حدیث کې څه شول دا ټول لمونځ پکې موجود دی اوس تا قیام دې وکړو قرات دې وکړه رکوع سجده دا ټول تا وکړل نو د دې نه بعد اوس څه شی دی اوس تللي سجدې ته به ځې نو چې سجدې ته ځې د سجدې نه مخکې موږ د رکوع الیدینو خبره وکړو چې کله سړی رکوع له ځي رکوع الیدین وکړه داسې به لاسونه پورته کړي رفع الیدین دې څه ویل کېږي لاسونه پورته کول رفع الیدین دا رفع الیدین به وکړي رکوع له چې ځې او وکړه الله اکبر او چې رکوع نه پورته شم رفع الیدین وکړه دا شانته به وکړي دا احادیث دا اوس ګوره دا رفع الیدین په صحیح حدیثونو کې راغلي حدیث دی د مالک بن الحویرث رضی الله عنه دا وایي چې يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وی لاسونه به پورته کوي چې سړی کله څه کوي اذا کبر کله چې الله اکبر وکړي لاسونه به پورته کوي واذا ركع کله چې رکوع کوي لاسونه به پورته کوي واذا رفع راسه من الركوع کله چې پورته کوي سر رکوع چې پورته کوي څه به وکړي رفع يديه لاسونه به داسې پورته کوي دا مالک بن حویرث په ولسم کال د هجرت د بعض خلک په دا منسوخ شي دي کنه کمزوري خبرې کوي نو چا منسوخ کړي دي ته مونږ ته وایي چې په دې امت کې چې کوم امامان علما دي کوم یو عالم او کوم یو امام دا وجه په دې حدیثونه منسوخ دي زیات چا په اختلاف کړي دي نور علما مونږ الحمدلله دا وایو چې حدیث د قوي احادیث متواتر احادیث خو نور علما په اختلاف کړي څو دومره اختلاف کړي چې اولاد غیر چې اولاد منسوخ سره یو د یو عالم او علم ته نسبت ورکړل شي چې د دې څه شي منسوخ دا کمزوري خبره دي چې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تبع او دلته په دې کې ته د بوتان په واستلو دې ودی راسونه پورته کول بوتان به ته ولید دا کمزوري خبره ده قرآن سره دا یو عالم چې په دین کوي او په قرآن سره کوي هغه خبره خدای نه کوي خلک چې هغه خبره کې عوام خبره ده نو په دې کې رب العالمین وو چې رکوع لازم دي رکوع پورته کېږي همدغه شان چې کله 2 رکعات وکړي او د 2 رکعاتونو بره به چې تزي 3 رکعات تزي څه به وکړي رفع الیدین مناسب کې حدیث واوره حدیث دار چې وایذا قام من الركعتين رفع يديه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 2 رکعاتونو پورته شو څه به وکړل رفع يديه دا څه به وکړل حدیث د بخاری اول جلد 209 درس هغه مکه چې تیر شو هغه دې او دا دواړه چې کوم دي د بخاری کې راغلي اول جلد او 209 درس صفحه او اول حدیث چې کوم دی هغه راغلی 209 درس صفحه او درس صفحه کې دا 9 درس دا بخاری کې اول جلد راغلی اوس د رفع الیدین خبره وشوه د رفع الیدین نه بعد دا خبره ده چې اوس تر رکوع لځي نو رکوع له وڅ څه کوي چې په حدیث کې دا راغلی چې ول یزع یديه قبل رکوعته رکوع له چې نو اول وسه کېږي
اول به داسې شاباش داسې به لاسونه کېدې لاسونه به کېدې بیا به زنګنان کېدې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا یبرک کما یبرک البعیر داسې به نه کېدې داسې به نه کېدې دا د اوښ په شان ته ناسته ده اوښ چې کېدې نو اول څه دي رکبک دي د هغې رکبه په لاسونو کې د اوښ رکبه د اوښ رکبه په څه کې ده په لاسونو کې ده نو هغه اول لاسونه دي یعنې رکبک دي زنګونه دي نو شریعت موږ ته وایي چې ستاسو رکبه خو په پښو کې ده نو رکبه مخکې مه ږدئ بلکې څه وکړئ وليضع يديه کله لاسونه مخکې قبل رکبتيه مخکې د چا نه د زنګنانو نه دا حدیث راغلی دی په ابو داود کې هلته وګوره ابو داود حدیث دی 840 حدیث دی باب کیف یضع رکبتيه قبل يديه باب دی په دې کې چې ږدي به رکبه قبل یديه او وليضع يديه قبل رکبتيه دې سم راوړي دي نو هلته صحیح حدیث دا راغلی چې وليضع يديه کې به د لاسونه مخکې د چا نه د زنګنانو نه داسې به وکړي و چې ته لاړلې رکوع له لاړلې سجدې له لاړلې اوس یوه خبره دلته دا ده چې کله موږ یو رکعت وکړو نو د یو رکعت نه بعد څه کوو بیا ځو هلته موږ د جلسه د استراحت وکړو داسې دې وکړل سجده دې وکړله دلته لږ به دمه شي دویمه سجده وکړه شابسې نو چې دا دې وکړله اوس دمه شولې که نه بیا به پاسې کې دویم رکعت ته دا به په دویم رکعت کې چې کله یو رکعت وکړي دویم لجزیم نصیب راکړي او چې دریم رکعت وکړي څلورم لجزیم دلته به لږ په ارام کښېني بیا به څه وکړي لاړ شي دا جلسه د استراحت دا نوم له علماو ورکړی دی قرآن سنت کې دا نوم نشته چې جلسة الاستراحت دا نوم نشته خو لیکن حدیث کې دا ناسته راغلې ده حدیث کې دا راغلي چې فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحظ حتى يستوي قاعدا حدیث کې دا راغلی چې کله رسول الله په دې طاق رکعت کې یعنی یو رکعت به وکړو کنه دویم لبته یا به درې رکعت وکړو څلورم لبته نو د وار سره سم نه پورته کېده په قاعده په قعود باندې سم برابر شل بکیناست برابر داغه نه بعد بیا څه شو دویم رکعت ته پورته شو داغه نه بعد څه ته پورته شو څلورم رکعت ته پورته شو نو چې کله ته دویم رکعت ته ځي یا څلورم رکعت ته ځي نو دلته په دې وتر رکعت کې په یو په دې دویم رکعت کې یو دریم رکعت کې دلته به څه شي وکړي جلسه د استراحت لږ بارام کې نه به دویم رکعت ته پورته شي او څلورم رکعت به څه شي پورته بشي که اوس د احناف علما وایي چې نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي د وخت بوډاوالي په څه کې کړي ده بوډاوالي که رسول الله بوډا شوي نو موږ وایو چې ټیک ده تاسو دا وایي چې بوډاوالي د خپلو بوډاګانو ته خدا وښیو چې بوډاګان خو ستاسو کوي که بوډاګانو ته هم نه ده ښودلې خو موږ وایو چې داسې علت په حدیث کې نشته چې بوډاوالي خو دې کې دا اختلاف لکه د جلسه د استراحت دا لکه دومره دغه نه د اختلاف نه دی خو لیکن دومره چې په حدیثونو کې ثابته ده خو چا وکړه خلک خو چا ونه کړه مونځ یې کېږي داسې خبره ده که نه لیکن موږ داسې وایو چې دا په حدیث کې ثابته ده په څه کې ثابته ده په حدیثونو کې دا خبره ثابته ده جلسه د استراحت باقي راشه جلسه د استراحت دې وکړه تکبیر تحریمه دې وشو طریقه د قعود په تشهد کې چې اوس ته کله په تشهد کې کښېنې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د قعود په تشهد کې په آخري تشهد کې بدا تورک به موږ تورک وکړو دغه ته تورک دا معنی چې یو سړی وضاحت وکړي چې جلسه استراحت کوي څوک دین کله بر پاسي ته شوز دین بر پاسيګه دویم رکعت لپاره لکه مونږ خو هغه د تورک هم د سیول کنه صحیح ده چې تاسو ته لګوک دا سجده وکړه سجده نه بعد لکه دا سجده وکړه اول رکعت شو انا یو سجده دې وکړه ټیک شو اوس بیا وکړه دوه سجده دې وکړلې لکه اوس پاسه دا طریقه شو دا جلسه استراحت شو اوس جلسه استراحت نه بعد طریقه د قعود په تشهد کې اول تشهد چې کوم د حدیثونو کې راغلی چې اذا قعدتم بكل ركعه فقولوا التحيات کله چې تاسو په هر دوه رکعاتو کې نه دوه رکعاتو کې کېنه کنه نو څه به وایي التحيات لله والصلوات والطيبات دا وکړي دا راغلی اوس صحیح نسائی کې دا حدیث دی کله کېناستي په هر دوه رکعاتو کې سو وایي التحيات لله والصلوات والطيبات دا وایي اوس چې ته کېنې څنګه به کېنې په حدیث کې تورک راغلی دا قشنګ دا تورک دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې اذا جلس برکعتين جلس على رجله اليسرى رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله